الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. صدق الله العلي العظيم. ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یو ارشاد منقول لے جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې په رمضان المبارک کې یو داسې شپه راځي چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي، او د ایمان او د طلب په وجه باندې الله رب العزت د هغه انسان بخنه کوي. یو بل حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې په رمضان المبارک کې یو داسې شپه راځي چې خیر من الف شهر، د زرو میاشتو نه بهتره ده. مسند احمد کی روایت راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي راغه حضرت سعید بن مسیب رضی الله عنه ورته فرمایل: الله رسوله، پدې شپه باندې الله رب العزت انسان ته کم انعام ورکړي او کم انسان محروم کوي. جمع الفوائد کی راضی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وتا او فرمایل په دغه شپه باندې چې کله هم انسان عبادت کوي، هغه عبادت د زر شپو د عبادتونو افضل دی. یو بل حدیث شریف کی راضی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې حضرت جبرئیل علیه السلام سره د فرشتو یو جمعات سره راشي او هغه کس لپاره دعا کوي چې کم سړی د شپې د عبادت لپاره ولاړ او عبادت کوي، موس کوي، تلاوت کوي، دعا غواړي، خو چې کم یو کس ولاړ وي دعا غواړي، هغه لپاره دعا کوي.
یو بل حدیث شریف کې راځي چې د معتکف لپاره دعا کوي، یعنی کوم انسان چې په اعتکاف کې ناست وي، شب قدر، لیلۃ القدر، دغه رنګي او اعتکاف د دې دوانو په خپل مینس کې ربط دی. اخیرنۍ عشره کې ته اعتکاف ته کېناستې، رب العالمین به د اعتکاف ډېر په اسانتیا سره نصیب کې راولي. که ته شپه ګورې او که نه ګورې، ته به ټوله شپه پاسې او رب العالمین په دربار کې به اعتکاف کې ناست او رب العالمین ته په دربار کې ولاړ. اوس د اعتکاف د کېناستو دپاره اصول څه دي؟ د سړو دپاره څه دي؟ د ښځو دپاره څه دي؟ د سړي دپاره لومړی اعتکاف اصول دا دي چې د جومات ته راشي او په جومات کې یو داسې ځای، یو داسې سیټ خوښ کړي چې هلته پرده ولګي، هلته کې خپل ذکر او تلاوت هر څه کوي. حدیثین فرمایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې دی کله په جومات کې معتکف شي، وی دی به د دنیوي خبرو نه پرهیز کوي، تر دې پورې چې دی په یو ځای په درسخان باندې کېږي، د ضرورت نه علاوه کوشش دی کوي چې خبرې دی نه کوي، او کوي نو په اشاره دی کوي، او که په اشاره نه وي او داسې چې یو بل پوهېږي نه، بس معمولي د ضرورت نه سیوا خبرې نه کوي. دغه رنګې چې زنانه په اعتکاف باندې کېني په کور کې، د کور یو کس ول مختص دی چې خوراک څښاک ول وړي، دغه رنګې د هغې نه علاوه چې ضرورت وي بس په اشاره دی خبره کوي. ځکه دغه ورځې، دغه شپې، دغه ګړۍ، دغه ساعتونه، دا سکندونه، دا وخت دی دا الله رب العزت ته تا ورکړی دی. په دې کې به ته د دنیوي خلقو نه، د دنیوي مخلوقاتو نه اعراض کې د هغې نه به ځان ساتي. یو بل حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې قسم مې دی په هغه ذات باندې چې الله رب العزت په قرآن کې قسم خوري د سحر باندې، والفجر وليال عشر، په اخرنو لسو شپو باندې، والشفع والوتر، د جفت او د طاق د شپو تعین یې کړی دی چې جفت کمې شپې دي او د طاق کمې شپې دي، او الله رب العزت د هغې تعین کړی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه منقول دی په در مندوم کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو روایت منقول دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې تاسو د طاق په شپو کې لیلۃ القدر شپه لټوئ. حضرت امام مالک رضی الله عنه په مسند کې، مسند مالک کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو خلقو ته دا ویلي دي، دا روایت ته منقول دی حضرت امام مالک نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې په اخرنۍ عشره کې کېنئ، اخرنۍ عشره کې کله هم لیلۃ القدر راتلی شي. نور لیلۃ القدر علامات څه دي، اثرات یې څه دي، هغه به درته انشاءالله بله جمعه بیان کوم. نن دې جمعه زما موضوع د اعتکاف ته. معتکف سړی چې کله اعتکاف ته کینی، دا خبره یاد ساتئ چې الله رب العزت دې معتکف ته اجر څه ورکوي. حدیث شریف کې راځي چې معتکف سړي ته الله رب العزت د دوو حجونو، د دوو عمرو قبول شو برابر اجر ورکوي. بیهقی شریف کې یو روایت راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو انسان اخرنۍ لس ورځو کې اعتکاف ته کېني، د ټولې دنیا نه مخ واړوي او دا لس ورځې رب العالمین ته ورکړي، وی الله رب العزت د دغې لس ورځو په بدل کې دته د دوو حجونو، د دوو عمرو برابر اجر ورکړي. یو بل روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
نه منقول دی چې کله به هم د رمضان المبارک اخرنۍ عشره راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم با تهبن خکلک اتړلو او عبادت ته ځان برابر کو حضرت عائشہ رضی الله عنه ارشاد نقل کړي چې ما به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخرنو شپو کې اکثر بیدار لیدو او عبادت وکول دلته ماته اعتکاف تکینو د اعتکاف معنا او مقصد دا دی چې د الله سره رب العالمین ته ورکړي او د دې غرض او غایه دا ده چې په دې کې رب العالمین موږ خوشاله ساتو او یو بل روایت کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو معتکف اعتکاف تکیوي ویدې چې تلاوت کوي ذکر اذکار کوي تسبیحات کوي ویدې سره فرشتي مرګري ویدې د لپاره استغفار کوي د لپاره دعا غواړي د غرنګي دې چې کله هم دعا او الله سوچتای اپی امین وي یو بل حدیث شریف کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد منقول لے و الله رب العزت د عرش فرشتو ته پر رمضان المبارک کوئی چې لاړ شي د روزادار په دعا باندې امین وایي و هغه فرشتي راشي ګرځي کله هم روزادار چې لا سوچت کی که غرمه ماسپخینی مازیګری ماقام کله هم دروجه په خپل د لاس اوچت کې رب العالمین نه دعا غواړي او رب العالمین دعا قبلې دا ډېر غټ د سعادت خبره یو بل حدیث شریف کی راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دې روزي د برکت کتا الله رب العزت سرکش شیاطین بن کی قید کی والله رب العزت د مسلمانان ته نیکی دا لاره همواره کی د هدایت لاره وته اسانه کی تاسو په دې جمعهتونو کې ګورئ کله کم جمعه تم ورشه ورته دنیا کې وګورئ چې کم جمعه تم ځای د مسلمانانو وخت ډېر زیات رش ولی الله رب العزت سرکش شیاطین کوم غټ غټ سرداران وي هغه ته قید کړی او چې قید کړی وي نو دیت عبادت کول اسانی تلاوت کول اسانی دعا غوښتل وته اسانی تر دې پورې چې مسلمان رور سره خیر ښېګړه صدقه خیرات کول دا وته اسانی دا هم د دغه روزي د برکت دغه یو راز دی دا یو ظاهري دلیل دی د خلقو لپاره او چې کله کوم مسلمانان کمی ورځې ته خوشحاليږي اختر ته او د اختر اعلان کیږي چې څنګه د اختر اعلان وشي پاک کشفه باندې شیاطین را خلاص او چې را خلاص شي تاسو وګورئ رونو لاړ شي بازارونو ته بازارونه ډکي کوم معتکف به اعتکاف تناستي چې کله ګوري ټوپۍ به غورځولي او کم تلاوت کم تسبیحات کم نور په مخ باندې راغلي هغه ټول نور په بازار کې ضایع کی کم تلاوتونه کړي کم تسبیحات کړي کم د رب العالمین سره تعلق جوړ کړی وي ټول ارس په بد نظرۍ باندې په ګناهونو باندې د شیطان پر رقص باندې داغه پغانو په بجانو باندې داغه په आवाजونو باندې د بازار د رنگ او رونق په آسایشونو باندې ټول ځان له تباہ او برباد رب العالمین خطا په دله سروزو کې رضا کو داغه مخه ته عبادت کو الله رب العزت د دربار د ډېر کشمي او ډېر عبادتونه ډېر انوارات وینو خو افسوس چې مسلمان بیا دغه حفاظت نشي کولای فضیلتونه د دې چې الله رب العزت ته دو حجونو د دو عمرو برابر اجر ورکړي چرته یو حجی یا عمره نه چې څوک راشي هغه داسې کارونه کوي چې څنګه د بیت الله شریف نه راشي او بس په ګناهونو باندې سر چې کم پروژه کې ګیره میره راختلی لاړ شي نه تکینی فشلمو کې خپل ګیره پیمو وای مکمل او چې راضي بس مونا سونا یې شریعت کم رب العالمین د طرفه تا ته یو تحفه ملاو شي کم روب داغ د کار ملاو شي کم سنت ته ملاو شي کم د سړی زینت پس سیس باندې جوړي هغه ته بالکل ختم کیو بس تراشه او هو زه خو ډېر خپل اختیارم ته په دوکه کې پروت د رب العالمین
دعوت طرف ته چیلنج د الله رب العزت عذاب ته چیلنج ورکړي د رب العالمین قهر ځان طرف ته متوجه کی وحده لا شریک نه د دعا غوښتنو په ځای د رحمت امیدوار په ځای د رب العالمین د عذاب مستحق ځان جوړوي چې الله رب العزت ته حکم څه کړی دا ته روانه په کومه کوم رب العالمین چې ستا پر روزه کې پروردګارو د روزې نه دی علاوه پروردګار پر روزه کې کوم ستا عبادت قبول روزې نه علاوه ستا عبادت قبلې پر روزه کې کوم ستا تلاوت تسبیحات دعا اذکار د سورې قبلول روزې نه علاوه قبلې ته یوازې روزې د پر ځان نه مسلمان نه جوړو ته یوازې د ليله القدر د پاره د اخرنۍ عشرې د پاره ځان نه مسلمان نه جوړو ځان نه مسلمان جوړې ځان نه ابدي مسلمان جوړ کا ځان نه هغه مسلمان جوړ کا چې همیشه د بل مسلمان سره خیر ښېګړه کولی شي همیشه د پاره بل مسلمان سره مرسته کولی شي همیشه د بل مسلمان سره کومک کولی شي نن که مسلمان صدقه خیرات کوي د خدای د پاره ذکر تلاوت کوي خدای د پاره عبادت کوي رب رضا کوي نو خدای د پاره که زکات کوي نو هغه د پاره ميلان کوي هم خدای د پاره کوموس کوي نو بچا قبل आवाज ورکی رواني مستف بیا خبرې کو لکه مطلب دا چې زموږ رواني هم مې چړ لکه بل ته ورو نه استاد عزیزان مو داسې نه دي کول کبه حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې حضرت عائشہ رضی الله عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه همیشه تاسو کولو چې د الله رسول رمضان المبارک کې د کومې دعا ډېر اهتمام کو رب العالمین رحمت زما طرف ته متوجي شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ارشاد فرمایا چې حضرت اے عائشہ ته د دې دعا ډېر اهتمام کوا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا کریم یو بل روایت کې راځي چې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یو بل روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد نقل له تاسو ته وکړی شو چې د الله رسوله ليله القدر بارکه تاسو سفر مای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ليله القدر هغه شپه ده چې زرو میاشتونه بهتره شپه ده په دې کې ته عبادت کې د زرو میاشتونه سیوا د تاجر ملاوي کم نه سیوا د ملاوي نن سبب مسلمان بس صرف تراویح کې غریب ستړي شي لنډي تراویح کې ستړي شي په منډه باندې دوستانو عزیزانو په عبادت سره چې سوره مینه او تعلق ساتو دوره به کامیابی د رب العالمین سره سوره ربط ساتو دوره به خوشاله وي د رب العالمین د رحمت امیدوار ځان جوړوي د مغفرت ځان مستحق جوړوي د رب العالمین سره تعلق جوړوي د رب العالمین د عبادت حلاوت ځان ته نصیب کوي رب العالمین همیشه خوشاله ساتي الله رب العزت موږ تاسو له پدې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او بل خبر ادا ده کوم ملګری اعتکاف تکینی او معتکفین وي نو هغه ته پکار دي چې ما سره خامخا رابطه وکړي ما سره کینی دغه ته بیا ترتیب برابر او دغه عبادت د ټول ارث دغه برابرول دا لازمي وي ځکه انسان اعتکاف تکینی غو شپو ته نه کینی رب العالمین رضا کولو د پاره کینی چې ما ته اعتکاف تکینو او بیا باغی په وجود ما ته ځان سره بیا موبایل راوړو کپی شپې لګو خنداګانی کوو گیمونه کوو په جمعات کې بیا د غرنګي نو الټه د ثواب په ځای باندې ځان د عذاب الهی مستحق بیا جوړو او چې کله هم د اعتکاف تکینو نو کوشش کوو چې د محلې نه خامخا یو کس کینی ور اعتکاف کول په هغه محلې باندې ناشته چې دی په اعتکاف کې په محلې باندې واجب دی څه دی واجب دی چې کله هم یو کس کېناسته واجب ختم شو او چې واجب ختم شو بیا نور کسان کینی هغه سنت په زمره کې راځي بیا د ټول محلې باندې دا لازم دي چې د هغه معتکفینو ډیر خیال ساتي ځکه چې تاسو باندې یو داسې اهمه فریضه او په تاسو باندې کوم غټ واجب اداغه معتکفینو په خپل سر واغستو او تاسو ته پکار دي یو بل حدیث شریف کې راځي چې کله هم یو روزدار بل روزدار ته روزه ماتي ورکی ګټ اوبه ورکی کجوره ورکی بیا غته د هغه بل د روزدارم ثواب ملاويږي په دغه رنګ یو معتکف ته څوک روټي ورکی او معمولی ورکی یو کجوره ورکی یو ګټ اوبه ورکی
اعتکاف برابر اجر ته ملاويږي. الله رب العزت ممتاز له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.